خدای دې کې ویسټ انډیز کې سنا سا ویسٹ انډیز خو زمونږ نه ډېر لرې دی داداجي. منګه اوس پاکستان فوج ظلمونه کړی کنه. هغه خو ورور هغه خو دغه ډګه خبره ده کنه چې پاکستان فوج چې دی هغه زمونږ په افغانانو خويندرونو باندې دوسه ظلم کړ دی. مشرف خدای دې تباہ کړي. سوات باجوړ په سوات نه کې باجوړ کې ظلمونه کړی کنه. هغه خو بیا رسته دي کنه. هغه بیا مخکې خو شروع خو دی افغانستان نه کړي وکنه کله د جهاد نوم واغستو او هغه د بیا باجوړ و د بلوچستان په دې باندې سنم د وس لګیا دي او هغه ټول هغه کوي خدای دې تباہ کړي. دوی خو سنم دې یو شی هم پکې پاتې نه کو. پاکستان د بزنس هغه رخ کړی دی امپایر رخ کړی دی. خبره ته غواړم شامر صاحب ځان به بل سره پوي کو. پاکستان پاو ظالم او غلام پاوز دا کنه. بالکل دی 100% د کښند خبره رښتیا ده. د امریکای غلام دا کنه. بالکل دا خو صفه خبره ده کنه. په دې کې کوم شک پات نشته. سه پاکستانی ټمبام لري. انال سے ترپاڑے پر کشکڑے یہ پتہ نہ لگی. امیر صاحب پاکستانی ټمبام لري. بس دغه زمونږ خوش قسمتي ده چې هغه لري. لیکن هغه لري څنګه لري تماچه په سړې په جیب کې او دشمن د په مور او په خور باندې زوخېږي او هغه تماچه استعمال نه کوي. نو هغه غصه فائدہ ده. هغه غصه فائدہ ده جنرال صاحب لري. زمنګ عزتونه لاس زمنګ حکمرانان چې دي هغه په زمنګ په خويندرونو زمنګ عافیه صدیقی وړل ده. هغه د دیو د شل کال وشو دا څه او د سود نظام هغه په ایران او هغه خرڅ کړي ډالر باندې په ډالر خرڅ کړي د لالاجی. بالکل دا کښند ده بالکل. نو دا ظلم دی پر مس چې کنو خلک چې دوس په رول ایسته پويږي په دې په ظلم باندې پويږي. د عمران خان دیم خو دې منګه خوې عمران خان نواز شریف د زرداری دا غلامان دي. دا جنرال صاحب هغه باجوای نه دی. هغه یو ډیر مردار عکس راوتلی دی په فرانسه کې په یو دغه کې یو ځوان انجلۍ سره لغړ ورسره لاندې او زه حیران دغه پښتنو ته مې د کوزي پښتونخوا چې په هغه باندې څومره فخر کاوه. د دوی وینې یې خرڅ کړي د دوی عزت یې خرڅ کړ. هغه تقی عثماني صاحب یو ورځ تقریر کوي حافظ د قرآن دا وای بات سره نه ده. حافظ قرآن سړی او الله په قرآن پوهیږي او هغه د الله قرآن نظام نه نافذ کولی چې هغه د بس سړی وي. عرفان ورو دغه تقی عثماني مولا فضل الرحمن ولې د جی ډي پی مجاهدین ته یاغیان او باغیان ورته حال دا چې هغوی د قرآن د جهاد اعلان کړی د لیونی تشویق یې کړ. آفرین ولا آفرین زنده باد مولا فضل الرحمن زنده باد مولا فضل الرحمن زنده باد مولا تقی عثماني زنده باد. هغه حدیث مبارکه یا اوریدل کنه تاسو وای په اردو کې ترجمه کو مفهوم تاسو ته ما کې یو وخت راځي کې تاسو په معاشره کې کنه علماء کرام چې کنه هغه د دنیا د بدترین هغه به دا هغه په هغه خلکو شمارې کې زه خو په مولیانو کې زما هغه یو ډاکټر اسرار احمد صاحب وو الله دې وبخي. هغه صحیح د دین او د هغه تبلیغ کوو او برابر سنم د اسلام د ماډل نظام هغه خبره کوله. هغه صلی الله لاړو. دا نور مولویان دا خو د ډرامې دي. شیخه دغه عرفان وروره دغه دومره علما چې دوی دا وکړه کنه د کومې ورځې دپاره ساتلي دي جمع یې دغه اټوم بم پته نو څه دپاره ساتلي دي. خو حیران یم په دې ته د دې خبرې جواب ته راکړه. هندوستان سره جنرال صاحب 15 جنګ کړي 15 واړه بیللي دي. یو شپېته یو اویا 15 شپېته 98 15 واړه بیللي دي. یو کې 95 زره پتلونونه اوس په ډاکه کې پراته دي. دا څه رقم فوج دی خدای هم کور دغه نه موډه کړه. سلام علیکم جنرال صاحب ډېر بخښنه سره تاسو وخت مې ونیولو. وعلیکم السلام. جنرال صاحب غږ مې اورئ؟
اوري ورو خبرې دی وکړه قربان. قربان دي شمه. ما جنرال صاحب نه یوه پوښتنه درلودله. ویکا زما ډېره سخته پوښتنه نه وي ښه؟ سخته پوښتنه ده ځکه چې د ما د کرزي د وخت نه په میرامشاه خوست ولایت کې په میرامشاه کې پلار مې له طالبانو لخوا نیول شوی و او تر اوسه یې مړی ژوندی ورک ده. په تېر حکومت کې مثال موږ ډېر کوشش وکړو، خپل پردیم و، خو موږ هغه وخت کې واړه وو چې ډېر کوشش وکړو څه معلومات یې رانه کړل موږ ته څوک. ما یو هیله د جنرال همدغه وه چې اوس جنرال صاحب وظیفه هم نه لري، مثال شناخت لري. پوښتنه بیا تکرار کړه جنرال صاحب اوس په کوم ځای کې نیولی وروره؟ زه خپله د خوست ولایت یم، په خوست ولایت په میرامشاه کې په پاکستان سرحد کې. نو معلومات داسې موږ چې څومره وکړل ویلې طالبانو لخوا ونیول شول او مړی ژوندی تر اوسه ورک ده د موږ نه. چا ویلې؟ هغه یو رنګمال و، رنګمالي کوله په خوست ولایت کې. په هغې وخت کې کرزي په دوره کې نوی یو د جرګې تالار په نوم یو تالار جوړېدو د هغې کار یې نیولی و. نو هغه غوښته چې داسې په میرامشاه باندې پاکستان ته لاړ شي او رنګ شیان هلته واخلي. نو له دې خوا نه چې لاړلو په میرامشاه کې کوم موټر کې چې تللی و، مثال ویلې چې میرامشاه کې د طالبانو له خوا نه ښکته شو، بعد له هغې نه موږ ته چا ونه ویلې چې دا څه شو. نو هغې وخت کې هغه تېر جمهوریت کې مثال ډېر موږ کوشش وکړو چې موږ ته داسې یو ځواب دا چا کاته که پرایویټ ته ما ته میسج وکړه انشاءالله. ما خو ډېر وخت هم تېر سوی د الله پاک دې ما اوس یو ویډیو شیر عرفان اوره بخښنه غواړم. عرفانه ډېره مهمه ده. زه هم اجازه غواړم د ډېره ښه خبره وکړې. ته یو دقیقه صبر وکړه که نه. ګوره وروره خو دا هلمند ولایت کې جنرال صاحب یو ماشوم یوه ښځه قبر یې پیدا شوی دی، البته په خاورو کې ښخ کړي دي که نه. دغې باره کې هم که هلته دا چا سره اړیکه ونیسئ وروره، نو که کورنۍ پیدا شي د هغه جامونه یې که وپېژني که نه د ماشوم یو د دې مورې یو ثواب دی ورور. او په ایم افغان صاحب اوله ما هم وکتله کیني خو رومل دی. د کوم ځای دی دا رومل؟ کوم ځای کې دی دغه؟ ګرمسیر په هلمند کې د جنرال صاحب که نه؟ بیا موږ وایو چې دلته خبره چې په موږ باندې الله پاک ولې رحم نه کړه. څه به رحم وکړه جنرال صاحب؟ ښځې او ماشومان په دښمنۍ کې وژنو، په شهادت یې رسو. بیا ځانونه ډېر باتور او تکړه او ایماندار او ای د خدای په قهر ککړ شئ جاهلانو. پلار هم څوک راووژني که نه، زه به یې مېرمن او لور ته به یې زه د وروم نه ګورم. خالد وروره سلام. جنرال صاحب محترم سلامونه احترامات. الله پاک دې کې جوړ او روغ صحتمند اوسېږي. دا نورو دوستانو ته ډېر سلامونه احترامات وي. زر ګوره ته خو ما نه بیخي ورک وې که نه یاره. وعلیکم السلام. ولا جنرال صاحب ماشاءالله دی بس مصروفیات دی او بس تا نه خو هغه نسته نه وایي چې یو سړی د چا مینهوالي که نه، نو موږ ستا مینهوال خو ډېر دي لکه موږ یو که نور دي، نو ته کم ته ورسېږې. نو بیا هم ډېره مننه. والا کور آباد. خالد وروره نن څنګه ولیدلې فالو مې کړې لمبار نن درنه وغوښته مال قضا ته خپله یې خو دا ښه ده خپله یې. نو الله دې تا عزتمان لري. نن سبا خو بس دا اکاونټونه دې بس ته نوم دې ورکړه خلاص بره بخیر. جنرال صاحب محترم خالد شاه دی که نه؟ جنرال صاحب خالد شاه نه دی؟ بالکل څنګه چل شینواری صاحب دا جنرال صاحب ګوره تا دا زاړه یاران نه دي هېر کړي. دقه کې به دې م الله پاک ومخه بیایي. ګوره شینواری دی د فیسبوک وخت نه ګوره اوس دلته کله کله دې لایف ته اوچت کړی کا ځان سره دلته خبرې کوي. او دا زه پرېږدم چېرته چې دا خالي افغانستان ته راسي بس. دا کار چې پلار یې ورک راپورته یې کوي وروره دا پورته کوي کاته سو مونږ خپله نه ده کاته کړی. زنګ شخصي کې مو سره رابطه کوو، واټساپ یې ماخلو. نو تاسو د الله عزتمان لري دومره ولاکه زړه پې باندې خوږېږي
او موږ ان شاء الله کوشش کوو دا بسته انقلابونه تیر سوي دي دا واقع بعضې اکثره وخت دومره دردونکي سړی والا که بیا په اورېدلو باندې نو د هغه پلار هغه دا اندې جمهوریت وخت کې نه پوهېږم چې کوم ځای کې کته کړی تا پاکستاني طالبانو کړی افغان طالبانو کړی نو حتما ورسره انشاءالله اړیکه نیسو الله مو تاسو جنرال صاحب هغه د میرامشاه نه وایي که نه هغه وخت کې دی چې میرامشاه کې نو دغه ځای کې به یې نه دی کته کړی میرامشاه کې دا معلومات هم نه کېږي چې چا کته کړی بل د کرزي صاحب اوله دوره یاده کړه که نه نو دا کوم د پاکستان مرکزي ادارې آی اس آی او دوی پورته کړی دی خو زه بیا هم تاسو ورسره خپل دغه وکړئ ثواب لري بالکل شینواري صاحب هیڅ شک پکې نشته صحیح خبره دی وکړه یاره دا دومره بې عقل سړی دی لکه د دوی نه ټلیفون کار نه کوي په ما د ټول لایف خرابه که څه بې عقل سړی ته ولا چې واټساپ ښه دلته لایف کې راته ناست یم په همدغه موبایل کې زه لایف کوم دی راته په واټساپ زنګونه وهي او بیا دوبۍ کې واټساپ کار هم نه کوي خدای دې خوار نه کړه اخره مال دی یو کس هغه یې لېږلی چې دا در پورته کړه څه پې کوم چې پورته یې کړه جنرال صاحب لا کې کړه دا څه رقم خلک دی استغفر الله خدای پرده پرده وساتي مجبور صاحب چې ژوندی دغسې کیسې به واوري خالد شاه والا دا غونډه هسې هغه ډوګ وایي تو خدای هغه 20 کاله خبره تېره سوې اوس خو بیا هم جنرال صاحب د خیر وسي ورپسې به کېږي هغه کوي پوښتنه یې کوي خو نه یې پرېږده یو کس ورته وویلی چې بیا خو واټساپ کې سره رابطه وکړه مطلب یې دا چې کله لایف ختم سو یو میسج پرېږده بیا جنرال صاحب سره وخت اوسېږي د خیره سره تا ته بالکل بل بیا دوم غریبانو له واسه چې شی پوره ده جنرال صاحب خالد شاه وروره دا خو ځینې خبرې موږ یې نه دغه کوو که نه خو دا ځینې دغه تش په نامه جمهوریتیان نه دي دا کنځلماران دغه مور او پلار چې حق کړي دي که نه نو یوه قضیه وه ډېره پیچلې قضیه وه دا 2 ورځې کېږي والله یو طالب ملګری دی او زما هم نه ده د بل چا ده او تاسو په خدای باندې باور وکړئ چې تقریبا چې حل کړې ده حل یې کړه والله په ډېر صداقت باندې جنرال صاحب حل یې کړه کور یې ودان یعنې هدف دا دی چې اوس موږ اختلاف لرو طالبانو سره خو موږ تخریب نه کوو او نه جنگ غواړو او نه دروغ او دربي او نه کنځلې ورته کوو هغه شرعي حقوق ورنه غواړو والا زه یو خبره وکم خیر دی ویسي والا جنډا صاحب هر وخت ما جمهوریتي باندې سخت هم چې راغلی د هماغلته افغانستان کې والا چای پښتنه ونه کړې ده خوار او غریب هر یو سره مددونه کړي ته خدای نن یو UK انګلند هغه 2000 کمانډو ورته هغه اچولي وه مطلب دا سفتنامونه یې کړي چې موږ دروغ غواړه موږ تاسو سره کار کړی غونډې ریجیکټ کړ غونډې ریفیوز کړو موږ هم نه غواړو نو بیا هم همدغه جنډا صاحب په دغه واوره کې ما لیدلی دی چې غوړي او وړې په شا کړي ورته کور ته وړي او بیا یې خو دا بس دغه شیان ګوره موږ باید مثبت هم وګورو موږ دې شي ته ونه ګورو خالد وروره د هغه نه لاندې لاسپینه پګړۍ اچولې دا څوک ده ته مایک د خلاص که وروره سلام علیکم جنرال صاحب محترم کټ هوازی خبرې کوم کوم کټ هوازی ان شاء الله الرحمن مخ ډېرې خبرې د خلکو غوندې نه کوم ما او تا په دوبۍ کې ان شاء الله داسې ګپ لیک شپ سره لګولی ته ونې کټ هوازی صاحب یم کټ هواز ما او تا لیک څومره ولیکه داسې غریب خاکساره سړی یم دا د خلکو غوندې د چمچا اخلاص او دا شام بانک کې ناسته وروره صاحب میدان سوي هغه یم که نور څه حال ده که خو به یې والله شکر ده الحمدلله تا څه حال ده ولا خیر ده څوله یخ به ډېر د سرکیازه سوی نسته والا نن دومره خوندوره هوا وه دا څو ورځې هواره ماته سوې ده بس که لږه واوره ماوره وسوله ښه ده اوبه به لږ رازیاتې سي کنې به زه تیپ سرلای ده وروره قربان جنرال صاحب محترمه تا او دا ټولو ملګرو ته احترام لرم ښه قربان مې سم ښه مجلس ښه ګپ شپ دا وه خو صرف د دې دپاره رالم چې تاسې خبرې واورم او صرف انشاءالله او واټساپ مې میسج درته کړی
بیا به ګپ لګوو ان شاء الله الرحمن. تاسو خپل مجلس وکئ بیا به ان شاء الله توازن صاحب دغه ټرمپ بابا ته څه پیغام لري؟ لاړو ټرمپ بابا ته به څه پیغام ولري وروره؟ ټرمپ خو ځکه ټوازی نه ده که نه یاره. ټرمپ خو د عذر دی که نه جناب صاحب؟ ټرمپ دا پیره دی اروپا پسې راخیستې دا اورې اروپا السلام علیکم. وای کنه څه سوال لري راته ووایه چې جواب یې سوال نه، اروپا پسې څنګه راخیسته ده؟ اروپا را خیر سره لږ لږ به رانیسمه کنه یو دم خو نه کېږي. جنرال صاحب اوکراین ته ویلي دي چې هغه 100 میلیارده مه درکړي دي، د هغې په بدل کې درنه 1500 میلیارده ډالر غواړم او پیسې نه، پیسې به نه راکړي چې څومره د خامو موادو دغلته ستاسو زیرمې دي دا به زما په حواله کړي. دومره در یاره ټرمپانو جناب صاحب هغه د قرضې لیست دې نه اخیستی دی. ټرمپ د مایک بان که خالد وروره اروپا سره څه کړي دي؟ تازه خو به نه وي. ولنه جنرال صاحب اوس سبا ته چې دا 6 بجې ایمرجنسي بیا ناسته د اروپا دا کم پرایم منسټرونه د رئیس جمهوران دي دا غونډ به سره کینی او ټرمپ قصه کې نه دی. ټرمپ هغه زلنکي راغوښته دی سعودي عرب ته او په خپله به مطلب هلته سره هغه کېږي او قصه ختموي. څه چې زلنکي دا خبره کوي چې د امریکې نه بغیر موږ جنګ کولی هم نسو او په منځ کې دا کومه خبره شینواري صاحب چې وکړه بالکل وایي 300 میلیارډ هم درکړي 300 میلیارډ په ځای 500 میلیارډه هغه هم پیسې نه غواړم دغه شیان در نه غواړم چې نن سبا کامیافته دي چې دا په موټرو په موبایلو په هر شي کې لګېږي. او بله ورته دا ویلي دي یوکې ته دا زمونږ چې کوم ملک یاستو دې ملک ته یې ویلي چې ته خپل خلک ماړه که دا سره وږي پراته دي حالاتونه خراب دي بلو برقو بله ګیس دي 200 روپۍ نه 1000 روپو ته ورسېدو ته اول دا ماړه که بیا ته راځه د اوکراین سره مدد کوه ته اوکراین ته مو پیسې ورکړې د دې خلکو ټیکسونه جمع کوي دا ګوره ډېر عقبانې مره دا پیره د لږ مطلب دا خبرې د ده صحیح دي چې مطلب تا دا شیان شروع کړي ته اول ځان موړ که ته خپله په کوم حالات کې رانه وخت یې لاړې چې خلک مطلب قامقلتوب نن 100 کاله مخکې 2.5 کاله مخکې دا خبرې وي چې مطلب سوشل میډیا نه وه دنیا مطلب ساده وه نه پیدل په ښه و بد باندې ته لګیا یې ته هغه وخت لاړې چې تا په غونډه دنیا باندې راج کوو ته دا اوس خپل ځان هم وساتې دا ډېره ده. دوی خو خپله کارونه نه کول دوی به مطلب داسې چل کوو د انګلینډ درته ووایم دوی خو دا پیسې د نورو ملکونه جمع کړي راغلی کړي راوړې دلته خپله په چوکیګانو کې خلکو ته ویلي چې تاسو یو د اسټرالیا نه کار ورته کول یو د انډیا نه یو د بل ځای نه یو د بل ځای نه نو دا خلک لاړل اوس مطلب خالي دې ته پراته دي چې دا ټیکسونه د موږ او د بل نه جمع کړي او د دغو پیسو باندې دا مطلب دی اوکراین سره به مددونه کوو ټرمپ ورته دا مدد اوس دا ملک هم اوس په دې حیران دی اوس سبا بیا اروپا کې سره یو ځای کېږي کینی او فیصله کوي دا فیصلې زه چې ګورم دا مفتي دي ولې زلنسي په دې باندې پوسې زلنسي شاته پاردي شاته غلاګانې ډېرې کړي پیسې دا جنګ کې خو ډېره پیسه راغله دا پیسې والسي څه وخت مخکې د دې د ښځې عکس هم راباسره چې یو خوا اوکراین کې جنگ روانو او د 1.5 میلیون 2 میلیارډو ډالر یوازې موټر اخیستی و نو دغه پیسېګانې زلنسي مجبوره دی چې امریکې د ټرمپ خبرې به مني نو دا خلک اوس لګیا دي چې نه اوس هغه کومې خاوره چې روسیا نیولې هغه هم ورته پرېږدي دویمه بله ناټو سره به یو ځای کېږي نه نو دا هر څه به منل کېږي دا میاشت 20 ورځو کې به وګورو دا به هر څه منل کېږي خو دوی بیا هم سره جمع کېږي چې دا به موږ ته دا تاوان ورسي داسې به وکړي ولا روسیا ته د اوالیات ورکوي دا کوي نو دوی سبا بیا سره جمع کېږي دوی وایي چې مطلب دلته خو اوس دا خبرې کېږي چې سبا اروپا به غونډه سره یو ځای شي روسیا سره به وجنګېږي خو ما ته دا خبره داسې نه ښکاري داسې ناکامه پروژه ده چې دوی روانه کړې نه خو روسیې سره که جنګ وکړي خو اروپا تباه کېږي امریکا به د دې جنګ نه راچی سي امریکا به خپل غاښ له برتانیا نه واخلي هغه څنګه چې برتانیا او همدغه اروپا او چې امریکا د افغانستان په جنګ کې ښکېله کړله ما نن هم دا خبره کړې ده امریکا ګټه وکړله روسانو ګټه وکړله په منځ کې اوکراین خرابه سو اروپا داسې فکر کوو چې موږ به اوکراین لږ زره تر خپل احسان لاندې کو تاثیر لاندې به کو اروپا به سره ودرېږي ناټو به سره د روسان به وډار شي دا جګړه به پرېږدي هغه روسانو پونده ورکړله ورو رااندې اروپا تر سرحدونو ورسېدله دا اوس هم اروپایي اتحادیه چې کینی یعنې داسې نه ده چې دوی په دې اوکراین کې جګړه ختمول غواړي دوی چل هم دې ته جوړ کړی چې اوکراین له پښو وغورځوي به اروپایي اتحادیه خپل محصولات لوړ کړي ټکسونه لوړ کړي خلکو ته ووایي چې دا د اوکراین کې جنګ ده خپل زاړه اسلحې په اوکراین باندې خرڅ کړلې نوي د موټر تولیدات هلته چین په غورو پش کې روان ده نو اروپا همدغه دپاره
چې امریکا ښکېله کې هغه چې ټرامپ راغی هغه ورته ویل چې امریکا دا جنګ څه کوي، جنګ د تا په پوله کې ده او کوي به امریکا خپل کار کوه، روسان پوسه اوکراین پوسه. نو اوس زیلنسکي او میلنسکي دې نه لګېږي او لاند وخت کې به وګورې چې اوکراین ماته حواله کړي، که ماته حواله کړه بس بیا به زه د خلکو سره ګورم. جنرال صاحب نن زیلنسکي یو خبر راغی په پارلماني تلویزیون باندې چې ټرمپ دغه ته وړاندیز کړی دی پوټین ته چې دوی یو درېمګړي هیواد کې سره کینی او د روسیا د اوکراین په تړاو باندې وربند کا. نو د په هغې کې دا شی غندلی او ویلي و چې یاره د اوکراین نه بغیر به دغه ناسته یعنې ګټه ونه کړي. هماغه د طالبانو د جمهوریت کار کنو جمهوریت په کابل کې ځان ته پرېښود او طالبانو سره یعنې دغسې یو معامله شروع کړې ده. ګورئ چې کله امریکا د افغانستان نه وتله د دې ځای خپله وزیر دفاع راغی په بي بي سي کېناست، امریکا دې وایي باید خپله ماتې ومني. امریکا دې دا وایي چې مطلب بالکل موږ مات شو راووتو، دا دې نه وایي چې موږ سره تړون وکړو سوله مو کړه. دا اوس ګوره امریکې خو هم زړه کې ساتلې ده. دا ګوره جنرال صاحب خبرې خپله دا سیاست دی. جنرال صاحب خپله ماشاءالله مغز دې پوره کار کې دا نه دی چې یو سړی په انګلینډ کې په جرمني کې ناست په سیاست یې سر خلاصېږي. نه، دا خپله چې په دې دنیا او بیا خاص کر سیاست افغانستان نه 45 کاله په دې وطن کې جنګ و دغه ځنه سیاست زده کېږي. زموږ ماشوم نه پوښتنه که هغه په دې سر خلاصېږي چې کم گیم روان دی، کومه کیسه روانه ده. نو اوس ټرمپ دغه بدلی پوهېږي چې شکست خو ماته دې اروپا راکو، دې اروپا هم دغسې خراب تراب یې کړم دننه یې کړم جنګ کې، آخر کې مطلب ویم ځپولم، مالي هم خراب کړم، په میلیارډونو ډالر مې هم لاړ او وایي چې شمیلاس ته هم رانغلل او زه بېرته روان یم. اوس یې په دوی رااخیستې ده، اوس دوی ښه خرابوي، دوی لګیا دي او دا یاد ته ده ډېر زر به مطلب زلنکسي به دا غونډې خبرې مني، دغه ډېر رازونه دي د امریکې استخبارات سره. دا نه دی هغه داسې کارونه کړي د په نیمه پیسه مطلب که په هغه ځای مصرف کړه نیمه شوړه کړله. ګورئ دا چې کله یو جنګ کېږي جمهوریت په نوم باندې یو ملک جوړېږي هغه ته دوی سپورټ ورکوي، د هغه غلب مشره کوي، غله راوړي په غټو چوکو باندې. دا موږ ته تجربه سوې، تجربه په دې سوه موږ که د 100 کالو کې وګورو 100 کالو کې کله جمهوریت چې په افغانستان کې جوړېدلو ښه سړی نه راوستو په غټه چوکۍ کېنولو، چېرته چې غل و خاین و وطن فروش و پیدل چې دا د دې ملک نه مطلب پیسه راباسي زموږ ملکو ته راولي هغه خلک په چوکیګانو کېنول. او دا لندې طبقه چې وه لکه زه او بل شینواري صاحب دا بیچارهګان خو داسې وه چې مطلب دې ته یې تنخوا درکو راځئ جنګېږي. لکه نن چې انګلند خپله 2000 کمانډو چې دوی سره کار کړ هغه ریفیوز کړل، وای دا موږ نه راغواړو. ښه نو په دغه سیستم باندې که موږ سر خلاص سي نو دغه حسابونه نو اوس روان دي. اوس دلته په دې اوکراین کې ښه په اول نه چې دا جنګ شروع کېدو امریکا پیدو چې زلنسکي چې دی ښه غټ غل دی، ښه شوړه مار دی، راځه دغه گیم دی او دغه گیم به ورکوو، سبا ورځ به پکې د اروپا غونډه را نیول کېږي. اروپا چې نه وي نو اروپا پر سیستم باندې اقتصاد مطلب هر څه خرابېږي. زیلنسکي د اروپا نه جنرال صاحب د 16 ساعتو ځواکونو غوښتنه کړې ده چې تاسو سوله ییز ځواکونه اوکراین ته راولګئ. دوی دا شی ورته رد کړی دی، یعنې ورته ویلي چې په دې باندې به موږ غور کوو، خبرې به کوو، ناسته به کوو. نو سړی ورخطا دی ځکه چې یا خواته د خارکیف په نوم باندې چې کوم ښار دی چې روسانو نیولی ځینې نور ښارونه دي، هغه د روسیا بهرنیو چارو وزیر اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي که موږ اوربند هم وکړو د دې ښارونو نه موږ نه وځو، یعنې همدلته به موږ شتون ولرو. دا خبره یې ورته کړې ده. زه ته هغه فهیم صاحب لاند هغه کوم ما نن په دغه ټویټ هم کړی ده، نه اروپا ختمیږي نه امریکا ختمیږي. اصلي اروپا خپل غچ له امریکا نه واخیسته، افغانستان کې ښکېله کړله، 20 کاله جګړې تولې ویسته. ګورئ اولین وار چې له افغانستان نه فوج ویستل شروع سو فرانسې وویسته. فرانسې هغه فوج په افغانستان کې په جنایتونو په وحشتونو کې نوم درلوده. خپله سرکوزي راغی خپل فوج له د 95 مړي ورته کړي او طالبانو مردار کړي او دا یې ویوړه د جګړې د پای اعلان یې وکړ. هغه زیلنسکي هغه فرانسه چې امریکا ته به همدا ویل چې جنګ زه درته کوم دا ووته. ورپسې برطانیې خپل فوجونه په هلمند او په دې ځایونو کې ورځ په ورځ کمول او امریکا ته به ویل چې کنډکونه رالیږه، پلانکیجي ته کنډک ولیکه او پلانکیجي ته یې ولیکه. اسپانیا خپل فوج وویسته، استرالیا خپل فوج وویسته، همداسې ورو ورو یې کموه. جرمني چې
ټول شمال اداره کوه خپل فوج له 50,000 نه 0 ته راوسته. تر اخري ورځې د امریکا جرمني دا خبره کوله چې موږ له افغانستان نه وځو که امریکا وموځي. امریکا یې جذباتي کوله چې یعنې زه پاتې کېږم خو تم پاتې سه. دوی د امریکا ښه داسې په افغانستان کې خمیره کوه او خپل ادارګار د اقتصادي رشد کو. خو تاسو ولیدل چې امریکا موجوده و جرمني له افغانستان نه ووته. ټول ارڅه د هغه په غاړه ور واچو د امریکا. اولینای بمبارم په افغانستان کې په 2001 کې برتانویانو وکړ. دا جګړه د امریکا غاړې ته ور واچول. امریکا ورته زړه کې ساتلې اول ناټو ته اخطار ورکړه، مصارف په کم کړل، بیا هم دغه اروپا ته اخطار ورکړه. خو ټرمپ هغه وخت دومره وکړ چې له افغانستان نه پوځ وویسته. نور کپ ټرمپ د بلې مودې دپاره پاتې شوی د اروپا بیخي پیوسته. بیرته بایډن راغی ورو اخوا دوخوا. دا خو د دوی خپل سیاست ده. ټرمپ ته چې څومره کمپاین په رسنیو کې اوس ته وګورئ ایلن ماسک د سره مرستیال کې د اقتصاد وزیر کو. بالاخره همدغه ټرمپ نه اوس دا ټویټر په باندې بند که. بیرته ټویټر مالک هم دی سو، کیسام سول او کمپاینونه هم شروع سو. بیرته ټرمپ راغی ځکه دا راوسته چې دا لیونی د ځان اروپا او بل ته ملامت نه کړي. دا خو د ټرمپ پالیسي ده او بس درازې ورکړه د اوکراین. صرف د اوکراین د جګړې د ختمولو دپاره ټرمپ راوسته چې دا مستقیما روسانو سره کینی ورسره خبره وکړي. اوس به څه شی سي؟ اروپا به خپلې مزې کوي، خپل تجارت به کوي، خام نفت او مواد اوکراین یو بې سرنوشته هیواد که. روسان به خپلې منطقې ته ونیسي، اروپا به خپلې منطقې. اوکراین به د همیش دپاره خپل غلام ساتي. په دې کې هم اروپا شامله ده، هم امریکا شامله ده، هم روسان ده. اوکراین هغه هیواد ده چې د ټولې نړۍ 25% غله تولیدوله. اوکراین هغه هیواد ده چې نیم اروپا ته برق ورکوه. اوکراین هغه هیواد ده چې په زراعتي لحاظ عروج ته رسېدلی. امریکا نشو کولی دا برداشت وکړي. اوکراین فوز درلوده، اوکراین سره جګړه نه کېدله. بالاخره روسان او دوی راجګ سول، امریکا اسلحې ورکولې. بالاخره پوتین ورته ویل چې ګورئ امریکایانو د سړي زامن سئ، ما سره مې سره کوم خبره کړې هماغسې مخکې ځئ. قاطع ورته ویل چې اروپا درته په بل مخ کومه. نه دا اوس به اروپا خپل مصنوعات تیاره ښه. الله تعالی د تباہ او برباد که. چې دلته ښه په لایف کې ما سره ناست یو بیا زنګ راته وهې. نو اروپا په خپل منځ کې هغسې که برطانیه ترې نه بېله سوله، اروپا اتحادیې نه ووتله، جرمني ده او دا نور هېوادونه یې دا لا پکې دي. دوی خپل نه هغه پخوانی روبداب لري. البته په اقتصاد کې، په سیاست کې، په هر شي کې اروپا اوس هم هماغسې راغنده رول لري. اروپا د دې په خاطر چې د خپل وګړو نه مالیات څنګه راواخلي، چې دوی غبرګونونه کوي، دوی پاڅونونه کوي. د اوکراین د جګړې نه ښه استفاده وکړه، مصنوعات یې قیمته کړه، ټکسونه یې لوړ کړه، برق بلونه یې لوړ کړه. بس دغه یو بهانه سوه. دا اوس هم اروپا ټولې نړۍ ته موټر ورکوي، ټولې نړۍ ته برقي وسایل ورکوي، ټولې نړۍ ته موبایل ورکوي، هر څه لري. دا نه ده چې اروپا کمزوره ده. خو امریکا دغه شی اروپا ته نه په زړه نه هغه کېږي، بالخصوص برطانیې ته چې برطانیه د یو د ټکر هغه ما سره. دوی به په خپلو کې په لانجو سره واوړي. خو راتلونکي 2-3 کاله د روسانو دپاره ډېر مهم دي چې په خپل سیاست کې که ګول وخوړه او یا پوتین یو خوا بل خوا شو، نو روسیه هم چندان داسې په واک کې هیواد نه ده. دغه نن که پوتین ته لاړ کېدی چې امریکا کوم لاسپوڅی راسي او دا روسیه هم د دوی د امریکا په طرف هغسې یو قطبي سي. بل ټرمپ هغه وکړه پاسې پرده پاسې شا هغه دغه نوی بانګلوډ سره وتلی ده. د دغه تر شا هغه ولاړ د اروپا. هغوی وایي اروپا دا نور هیوادونه، روسان، دا هندوستان، دا ټول دکې پاسې شا د اروپا ملاتړ لري چې دغه پیسه هغه کې نړیواله کې او د امریکا نه ډالر هغه کې د مارکیټ ور خرابه کې چې تر څو د دوی زور ختم سي. نو بیا که امریکا څومره ډالر چاپوي په رسنیو کې، په ټیک ټاک کې او په یوټیوب کې او که په ټویټر کې ده، که په هر شي کې ده، دوی که پیسې اخلي ډالر به نسي اخیستلی، یا به دغه اوسنۍ پیسې اخلي، یا به د اروپا پیسه پکې چلیږي. نو دوی خاص په ډالرو پسې راخیستې ده چې ټرمپ مستقیما ټولو هیوادونو ته اخطار ورکړه
که تاسو چیرته دغه بانکلوټ جوړ کړئ نو تاسو به له 100% مالیې سره مخ شئ. هندوستان ته مې بل اټیکې په چاربهار باندې وکړه نو نه د امریکا هغه بدماشي پاتې ده چې مخکې و، نه د اروپا هغه ډار له امریکا پاتې ده چې مخکې ته ډارېده. اوس یوازینی شی دا ده چې د اروپا امنیت اوس امریکا ساتي. نو امریکا به څنګه اخوا دخوا وکړي؟ یو خوا جاپان ورته جګ کړی، بل خوا شمالي کوریا ورته تخني، بل خوا هغه د اسرائیلو هغسې حالات ده، بل چین ورځ په ورځ جګیږي، بل هندوستان هغسې د نړۍ په ساده یو اقتصادي هیواد سو، بل سعودي هغه د اخطار ورکړه. تاسو په تېرو 40 کلونو کې لیدلي چې سعودي د امریکا ته اخطار ورکړي. دا ټول هغه شیان دي چې دغه ایران چې په خپله د امریکا د سیاست سره مخکې ځي. سوریه یې له لاسه ووتله، لبنان هم تقریبا د دوی له لاسه وتله، ایران هم یو ګوشې ته سو. نو دلته اوس خامخا عرب ملکونه دا مستی کوي، دا راجګېږي. یوازینی د سترګو خار چې عرب ملکونو ته هغه ایران و، خو سعودي دا نورو ملکونو ډېر په مهارت ونیوه. د سوریې نظام په بل مخ که عراق هم تقریبا د شیعګانو له لاسه او د ایرانیانو له لاسه وتلی ده. په هغه کې هم لاند وخت کې به تاسو وګورئ چې لوی تحول او بدلون به راسي. له یو خوا نه د ایران ټغر روسانو ورته راټول کړه، له بلې خوا نه یې ملاتړ ورته کوه، بلې خوا نه عرب هېوادونه ورته راجګ کړل، له بلې خوا د حوثي لانجه سوه، بلې خوا په پاکستان کې هغسې حالات شروع سو. دا ټول هغه څه دي چې راتلونکی 2-3 کاله دا ډېر خطرناکه دي. نو د اروپا دپاره، د اروپایي ملکونو دپاره، د هغه د وګړو دپاره دا ویره نشته. نه یې سیاستوالو د دې ویرې په قصه کې د ایټمي هېوادونه دي، ښه اقتصاد لري، ښه اسلحه لري، فوز لري، ناټو لري. ناټو تقریبا د اروپا ټوله اروپا پکې شامله ده. نو هغوی ویرله چې شی نه ولري، دوی پاسې پردې نور